سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زما ډیرو عزتمندو او قدرمنو ورونو، مونږ د خپل درس په لړۍ او په سلسله کې د اسلام د سیاسي نظام په اړه غږېدو. په تیر درس کې مونږ د اسلام د سیاسي نظام یوه ځانګړنه ذکر کړی و چې د اسلام سیاسي نظام هغه نظریاتي نظام دی، هغه په عقیدوي اساساتو ولاړ نظام دی او د همدې نظریې په اساس او د همدې ځانګړنې په اساس مونږ د اسلام او د سیکولرزم ترمنځ خبره کړې وه چې اسلام د سیکولرزم سره اړخ نه لګوي، ځکه چې سیکولرزم هغه د نظریې په بنیاد باندې نظام نه مني. د دې ترڅنګ مونږ دا خبره هم کړې وه چې تیوکراسۍ یا رجال الدین یا د هغه انسانانو چې هغوی ځان د الله نمایندګان بلي او خپله خبره داسې ګڼي چې ګویا د الله خبره ده، دغسې نظام هم اسلام نه مني چې کوم پاپایت او په کلیسا کې موجود و. دریم نوع نظام چې هغه د اسلام د دې ځانګړنې په اساس باندې جدا کېده، هغه د قومي نظریې په اساس باندې نظام چې د قوم مصلحتونه د قوم ښېګڼې هغه د قانون معیار او مصدر وګرځوي او په هماغه اساس باندې خپلې ټولې چارې او خپل نظام ټول همدغه د قومي مصلحت پر بنسټ باندې جوړ کړي، دا هم د اسلام سره اړخ نه لګوي. نو تیر درس کې مونږ په دې قضایاو باندې غږېدلي وو. نن به د اسلام د سیاسي نظام په یو بله ځانګړنه یو بل خصوصیت باندې غږېږو چې هغه شورایت دی. د اسلام سیاسي نظام دا په شورا ولاړ دی. دا قضیه هم مختلف اړخونه لري. یو اړخ خو دې ته ضرورت شته چې مونږ په اسلام کې د شورا حیثیت وپېژنو، مقام او منزلت وپېژنو. دویمه خبره دا ده چې اسلام چې کوم شورایت وایي، د دې شورایت د تحقق دپاره شروط څه دي، لارې څه دي، کوم ډول په کوم شکل باندې به دا شورایت رامنځته کېږي. درېیمه خبره پکې دا راځي چې په اسلام کې او اسلام سیاسي نظام کې د شورا لپاره کوم ډګرونه دي، آیا ټولې چارې به شورا ټاکي او کنه اسلام د شورایت دپاره څه ځانګړي حدود او پولې ایښي دي چې په هماغه چوکاټ کې شورایت یا شورایي بڼه باندې په فیصلې کېږي او پرېکړې به کېږي. او د همدې پر بنسټ بیا بنیادي خبره چې اوس تقریبا په سیاسي ډګر کې مطرحه ده، سیاسي فکري ډګر کې، هغه د اسلام او د جمهوریت او دیموکراسۍ ترمنځ توپیرونه دي چې اسلام او جمهوریت یا اسلام او دیموکراسي د دې ترمنځ توپیر څه شی دی او آیا اسلام دیموکراسي په کوم حد کې مني، که مني په کوم حد کې، که نه مني په کوم حد کې، په کوم اساس نه مني. نو انشاءالله په دې ځانګړنه کې به یا په دې قضیه کې به په دغه موضوعاتو باندې لنډه رڼا اچو. لومړی خبره هغه د اسلام په اسلام کې د شورا مقام او منزلت دی. د اسلام روح او د اسلام په اصطلاح اساس هغه په شورا ولاړ دی. همدې وجه نه په قرآن عظیم الشان کې ځانګړی صورت د سورة الشورا په نامه باندې یادېږي. په هماغه صورت کې الله متعال د مسلمان په اوصافو کې چې هغه مونځ کوي، زکات ورکوي، د دې په اوصافو کې دا وایي چې وامرهم شورا بینهم، چې د مسلمانانو چارې به د شورا له لارې سمبالېږي. شورا به هلته پرېکړه کوي. شورا په انفرادي ډګر کې هم شته
چې یو سړی په خپلو انفرادي چارو کې هغه د بل مسلمان سره مشوره وکړي. ما خاب من استشار، چا چې په خپل فردي قضایاو کې فردي مسایلو کې د بل مسلمان سره مشوره وکړه، د هغه نه نظر وغوښته، نو په دې شکل په دا سړی هیڅکله زیانمن کیږي نه، دا تاوان نه ویني، دا پښیمانېږي نه. په انفرادي چارو کې هم د شورا امر شوی او په اجتماعي چارو کې خو د ټولو نه زیات د شورا د ټینګار کېږي. وجه دا ده چې اجتماعي چارو کې مصلحت د اجتماع مطرح دی، نو د اجتماع په مصلحت کې هغه څه کې چې د ټولو انسانانو مصلحت دغې پورې تړلی، هلته د یو فرد او د یو شخص رأیه هغه تر ډیره صائبه او درسته نشي کېدی، او که شي هم هغه ډیر ابعاد او ډیر اړخونه داسې وي چې هغه مصلحت په پوره ډول باندې نشي ترسره کولی. نو دې وجې نه الله متعال و امرهم شورا بینهم چې د مسلمانانو اجتماعي چارې هغه باید د شورا د لارې سنبال شي. او دا کوم آیت کریمه مې چې ولسته هلته هم الله متعال د احد په غزوه کې چې کله مسلمانانو ظاهري ماتې وخوړه او د هغه ماتې اسباب خو په دې صورت کې صورت آل عمران کې الله ذکر کړی دي، خو یوه قضیه یو بنیادي مشکل چې هلته د صحابه ذهن ته پرېوته او هغوی تصور دا کاوه چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد میدان ته د راوتلو په اړه چې کومه شورا کړې وه د صحابو سره، چون پیغمبر علیه السلام چې کله مشرکانو د مکې هغوی د مکې نه حرکت وکړ مدینې ته رانږدې شول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د صحابو سره مشوره وکړه چې مونږ د جګړې څرنګه جګړه وکړو، آیا په داخل د مدینه کې پاتې شو د همدې ځای نه مقاومت وکړو او که نه د دشمن مخې ته وروځو. نو دا قضیه باندې صحابه مختلف نظریاتو د ځوانانو نظر داو او د هغه خلکو چې بدر کې اشتراک نه کړی نظر داو چې مونږ باید بیرون وروځو او د مدینې نه بهر جګړه او مقاومت وکړو. د سپینګیرو د ځینو مشرانو نظر داو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شمول باندې چې په داخل د مدینه کې مونږ کچېرې مقاومت وکړو دا بهتره ده، او د مدینې خلکو پخوانۍ تجربه هم د مدینې په جګړو کې همدا ورته بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مدینه باندې چې کله هم حمله شوې ده د داخل نه کله چې مقاومت شوې ده دا ډېر مؤثر پاتې شوی نسبت دې ته چې سړی وروځي. خو بهرحال هلته د اکثریت د ځوانانو رای او نظر دا و چې رسول الله سلم دې وځي، هماغه چې رسول الله سلم خپله زغرې واغوستې او بیا راووته، اگر که هغه ځوانانو بیرته خپل رای نه رجوع وکړه، خو رسول الله سلم وفرمیل چې پیغمبر چې کله زغرې واغوندي هغه بیا شاته کېږي نه. دلته د دې ځوانانو په اصرار او ټینګار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد میدان ته ووت. نو هلته چې ماتې وشوه نو د ځینو خلکو ذهن ته دا قضیه پرېوته چې گویا که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشوره نه وی کړی او په خپل نظر او په خپل رایه باندې چې مدینه کې پاتې کېدل وو په دې باندې عمل کړی وی، نو دغه ماتې به هم نه وی راغلی او دومره شهیدان به هم نه وی شوي. داسې حالاتو په داسې حالاتو کې هم الله متعال پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې وشاورهم فی الامر، داسې نه چې ستا زړه ته دا ولویږي چې گویا د مشورې د وجې نه که مشوره مې نه وی کړی په خپل نظر مې عمل کړی وی نو زه به دا ماتې به نه وی شوی. دا خبره د ذهن ته ونه غورځېږي، بیا به هم ته مشوره کې بیا به هم کې بیا به هم کې. نو همدې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په عملي ژوند کې چې کله مونږ ګورو په ډېرو مواردو کې په ډېرو زیاتو مواردو کې هغه مشورې کړي. همدې وجې نه ابن عطیه رضی الله تعالی عنه رحمه الله هغه وایي چې شورا د اسلام اساس او بنسټ او قوام دی. اسلام سیاسي نظام ولاړ په شورا باندې دی او دغه نظام او دغه اساس دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د خپل ژوند کې مختلف وختونو کې هغه مشورې کړې دي په داسې چارو کې چې هغه دنیوي چارې دي، د جنگ او د جګړې پورې مربوط چارې دي، هغې کې مشورې سلام کړی ده. د بدر میدان کې هلته یو ځای چې نیولو خباب ابن ارت صاحب ورته راغی ورته ویل چې یا رسول الله دا ستا خپله رایه ده که وحې ده چې دغه ځای کې واړوه؟ هغه ویله چې رایه مې ده. نو هلته خباب صاحب مشوره ورکړه چې دا ځای مناسب نه دی، هغه بل ځای مناسب دی. رسول الله سلم د هغې مشوره باندې عمل وکړه. د خندق په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مشرکینو د غطفان د قبایلو د مختلفو دغو سره مخ شه نو هلته رسول الله سلم خلک راوغوښتل صحابه، هغوی سره مشوره وکړه چې اوس مونږ دا
څنګه مقاومت وکړو رسول الله سلام ته سلمان فارسی صاحب مشوره ورکړه دغه مشوره دا و چې دغه یو اړخ د مدینې یو طرف د مدینې چې زیات احتمال دا ده چې همدې طرف نه به حمله کېږي نو دې طرف ته به خندق وباسو دې سره کنده به وباسو او په دې شکل به چون عربان د دې سیستم سره او دغه تکتیک سره بلد نه دي نو هغوی بیا حمله نشي کولی اما هغې په اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته په اصطلاح فیصله وکړه او د همدې مشورې په بنیاد باندې رسول الله سلم خندق ویستل په همدې خندق په غزوه کې چې کله مسلمانانو باندې فضا ډېره راتنګه شوه او حالت ډېر سخت شو چې قرآن عظیم الشان په سورة احزاب کې وایي چې وبلغت القلوب الحناجر چې مسلمانانو باندې دومره سخته شو چې دې حنجرو ته زړونه راورسېدل د ډېرو ویر او د ډېر خوف نه حتی منځونه څلور منځونه یو ځل او یو منځ بل ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قضا شه نو په داسې حالاتو کې هلته اوازه هم راغله چې بنو قریظه هم عهد مات کړی دی نو رسول الله سلم هلته د انصارو د اوس او د خزرج خلک راټول کړل د هغوی سره مشوره وکړه پیغمبر علیه السلام رایه دا وه نظر دا و چې که چیرې مونږ د دې قریشو د دې صف د ماتولو دپاره د احزابو د صف د ماتولو دپاره چې 4 زره پکې قریشو او 6 زره د غطفان د قبایلو لښکرو 6 زره د هغه لښکرو نو رسول الله سلم سره یو نظر داسې پیدا شو چې چېرته زه مونږ د مدینې د ټولې مدینې درېیمه برخه خرما مونږ د غطفان قبایلو ته ومنو او دې خلکو ته ووایو چې تاسو د جګړې نه واوړئ نو غطفان قبیلې چې واوښتې نو 4 زره قریش پاتې کېږي صف هم ماتېږي د دې قریشو د لښکر د احزابو د لښکر او بل طرف ته بیا مقاومت هم نشي کولی ځکه چې مسلمانان 3 زره کسانو 4 زره کسانو مقابل کې جنګېدل اسانه دي رسول الله سلم د اوس او د خزرج مشرانو سره مشوره وکړه چې موږ دغسې یو نظر را سره دی فکر را سره دی اوس او خزرج مشران ورته وویل چې یا رسول الله موږ په جاهلیت کې دا ذلت نه دی منلی په جاهلیت کې ذلت هم دا نه دی منلی چې موږ چاته باج ورکو اوس چې الله موږ باندې غټ انعام کړی او غټ احسان یې کړی او دین یې را په برخه کړی ایمان یې را په برخه کړی نو دا ذلت اوس منلی نه شو نو دا کار موږ نشو کولی بیا رسول الله سلم د همدوی خبره ومنله د غطفان سره خبره ونه کړه هماغسې مقاومت یې وکړه کوم چې اوس او خزرج هغه غوښتی و داسې په ډېرو نورو چارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اصحاب د شورا درلودل ابوبکر صدیق صاحب حضرت عمر صاحب حضرت عثمان صاحب عبدالرحمن بن عوف صاحب زبیر بن عوام صاحب دا مشهور کسان مشهور صحابه زید بن ثابت صاحب دا ابی بن کعب صاحب دا مشهور هغه صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو مواردو کې هغوی په مجالسو کې به ناست وو هغوی سره به رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کوله حتی په داسې مواردو کې چې هغه دینی موارد یو خو دنیوي او جنگ او د جګړې مسایل دي په دینی مواردو کې به چې چېرته نص موجود نه و د الله د خوا نه به فیصله لا تر اوسه نه وه شوې د الله له خوا نه به لا تر اوسه فیصله نه وه شوې خو ضرورت د دې به و چې فیصله وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غوښته چې هلته په خپل اجتهاد باندې فیصله وکړي په داسې مواردو کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره کړې ده تاسو د اساراو د بدر د بندیانو قصه چې تاسو راواخلئ هلته وګوره هلته فیصله نه وه چې د بندیانو نه اوس فدیه واخیستل شي که وانخیستل شي د دې سره به ته معامله څه کوې د الله له خوا نه لا تر اوسه حکم نو راغلی نو رسول الله سلم څه وکړه هغه مشوره وکړه د ابوبکر صدیق صاحب سره د حضرت عمر صاحب سره د نورو صحابو سره مشوره وکړه نو هلته نظریات مختلف شو ځینو صحابو د حضرت عمر صاحب په شمول نظر داو چې یا رسول الله دا بندیان هر څوک خپلوانو ته وسپاره چې هماغه چاره وکړي چې آینده کې دښمنۍ مثلا پاتې نه وي او دا خلک مونږ ختم کړو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځینو صحابو خپله د رسول الله سلم نظر داو چې نه مونږه که چېرته فدیه واخلو نو دا به بهتره فیصله په همدې باندې وشوه الله متعال بیا وروستو حکم را نازل کړ وروستو یې ورته وویله چې ګوره د پیغمبر دپاره دا مناسبه نه وه چې دا فیصله دې په دغه شکل وکړي خو اوس شوې ده ولولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم ورسېدی خو اوس فیصله شوې خو دا فیصله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشورې په بنیاد کړې وه او قضیه هم دیني مسله ده دیني حکم دی چې د بندیانو سره به فیصله څه کېږي د هغوی فیصله به څه وي نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره کړې ده بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی د حدیبیې په غزوه کې چې کله مشکل پیښ شه صحابه ټول یو طرف ته شول تقریبا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله د حدیبیې کې تقریبا بل څه وه حدیبیې کې هغه صلح وکړه د مشرکانو سره ظاهري د صلح هغه بندونه او د صلح چې کوم ټکي هغه ټکي په ظاهر کې د مسلمانانو یو نوعه دغه په ضدو یعنی مسلمانانو ته ظاهر کې داسې ښکارېده چې په دې کې زموږ سپکاوی دی په دې کې زموږ توهین دی ځکه چې مسله پکې دا وه چې سږ کال به
تاسو نه ځئ عمرې ته. بله خبره دا ده چې که کوم د مشرکانو نه کوم سړی مسلمان کېږي او مسلمانانو ته ځان سپاري نو مسلمانان مکلف دي چې دا بیرته وسپاري دغه ته مشرکانو ته وسپاري. او که چېرته د مسلمانانو نه کوم سړی ځي مکې ته نو بیا اهل مکه مکلف نه دي چې دا د بیرته چا ته وسپاري مسلمانانو ته وسپاري. او راتلونکي کال هم چې راځي 3 ورځې به تېروئ او تورې به در سره نه یو فلان دا شرطونه مسلمانانو په ذهن کې سم د صحابهو ذهن کې هم نه کېناست. هغې ویله چې اوس هم بیعت کړی د جنګ بس بیعت کوو جنگ کوو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه پیغمبر هم او هغه قیادت او رهبري خو طبعا قابل مقایسه نه ده. همدې وجه نه د هغه دغه ډېر زیات و عاقبت اندیشي زیاته وه. هغه په دې پوهېده چې یو سړی چې یو ځل مسلمان شه هغه که 10 ځله اهل مکې ته وسپارئ هغه به بیا راتښتي بیا به ځان راوباسي. خو که چېرته یو سړی د مسلمان دی مدینه کې او هغه ځي مکې ته بېدینه کېږي نو هغه اصلا په کار نه دی خو د اسلامي ټولنه کې په کار نه دی. نو پیغمبر علیه السلام ته خبره واضحه وه. هغه تصور هم دا و چې دا صلح وشي د قریشو د مکې سره زما مشکل حل شي نو زه به بیا وکولی شم د عربو جزیرې نور کوم قومونه چې دي هغوی ته به دعوت وړاندې کړم هغوی به مسلمانان شي او هغوی باندې به د دې تاثیر پرېوځي. او هماغسې هم شو چې کوم رسول الله صلی نظر و. خو په ظاهر کې صحابهو باندې دا خبره داسې یو سخته ولګېده. حضرت عمر صاحب راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله مونږ په حق نه یو. ویلې ولې په حق نه یو؟ دین هم په حق دین نه دی. ویلې نه دی. نو ولې اوس مونږ دا دنیه او دا په اصطلاح په دین کې خپل مونږ ذلت قبلو؟ داسې مناقشې شروع کړې تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فیصله وکړه. نو هغه د فیصلې په بنیاد باندې څه کال بعد بېرته مدینې ته تللی وی احرامونه خلاص کړی وی احرام خلاص کړئ هېچا هم احرام خلاص نه اول ځل لپاره داسې مسله شوه. سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه وایي چې که چېرته مونږ ته دا ممکنه وی چې د پیغمبر خبره هم رد کولی نو په دې ورځ به هم رد کړی وی ځکه چې ډېر سخت حالت و. سخت حالت داسې و چې ابو جندل دا د سهیل بن عمر زوی راغی په همدې حالت کې تړل شوی دی په دغه کې زولنو کې مسلمان شوی دی. پیغمبر علیه السلام ته ځان راورسو او صحابو ته خپل د بدن هغه دغه وښودل چې دغسې ظلمونه را باندې په مکه کې روان دي او زه بندي یم او اوس را تښتېدلی. رسول الله صلی فیصله کړې وه چې اوس به دا بېرته واپس کوي. نو بیرته خپل پلار سهیل ابن عمر چې همدا د قریشو د خوا نه راغلی هغې ته یې وسپاره او هغه چغې وهلې چې یو مسلمانانو دا څه حال دی ما چې سپارئ زما خو دغسې تعذیبېږم دغسې وهل کېږم ټکول کېږم. حضرت عمر صاحب هغه ته توره په لاس کې خوا کې داسې وکړه چې واشه دا پلار دې ووهه دا پلار دې مړ کړه. خو هغه په پلار هم دغه ونه شوه. رسول الله صلی صرف دومره ابو جندل ته وویله چې ګوره خفه کېږه مه صبر وکړه الله جل جلاله به ستا او ستا د امثالو ستا نورو ملګرو دپاره به څه لاره پرانیزي. او هماغسې وشو. بیا وروسته یو داستان دی چې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه هغه راوتښتېده او هغه یو بېله جبهه جوړه کړه او بیا قریش خپله تنګ شول د قضیې نه. بهرحال هدف مې دا و چې داسې حالاتو کې صحابو باندې ډېر سخت و چې هغوی د خفه ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله حیران شي چې اوس څه وکړم دا خلکو احرام نه سپړي. راغی خیمې ته ام سلمه رضی الله تعالی عنها ښځه ده هغه ته یې وویله چې مشکل پېښ دی دغسې قضیه ده. ام سلمې رضی الله عنها مشوره ورکړه چې ته داسې وکړه چې نور خبره ورته مه کوه ته لاړ شه ډاک باندې میدان باندې کښېنه اول ته خپل سر وخرېوه احرام دې خلاص کړه او ځان حلال کړه بس نور چا ته څه مه وایه چې تا ځان حلال کړه. دغسې وشه رسول الله سلام ځان حلال کړ نو خلکو احرامونه وسپړل ټول خفه دي احرامونه وسپړل تر څو پورې چې بیا په همدې بېرته چې مدینې ته راګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورت فتح را نازلېږي چې انا فتحنا لک فتحا مبینا. نو بیا د صحابو زړه کې لږ هغه امیدواري او دغه پیدا کېږي. هدف مې دا و چې ګوره رسول الله سلام حتی د ښځې سره هم مشوره کړې ده. په ډېرو نورو قضایاو کې هم یعنې که د پیغمبر علیه السلام دا د مشورو ډګرونه راټول شي دا یو ځانګړی بحث او ځانګړی دغه دی. د هغه نه وروستو د صحابو دور کې د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې حضرت عمر صاحب حضرت عثمان صاحب په دور کې دا هم د ډېر زیات مثالونه او بیلګې د دې شته چې هغوی ټول کارونه د شورا په اساس باندې وو. حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله که چېرې داسې یو واقعه او د هغوی سره مشوره وکړه هېڅکله ورته وایي چې هېڅکله په خپله رایه او په خپل نظر باندې فیصله مه کوه هېڅکله په خپله رایه او نظر باندې فیصله د پوهو خلکو سره ته مشوره وکړه او د هغې سره ته دا فیصله وکړه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه منهج هم همدا و طریقې همدا وه هغه په ډېرو چارو کې همیشه به یې مشوره کوله او د مشورې خلک یې معلوم و تقریبا
هغه خپل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل هغه وایي چې کله به یو مسله پیښه شو کتاب الله کې به چې کله حکمون هغه باندې به فیصله کوله که هغه کې به نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنتو کې به هغه کې به ملټوله که هغه کې به نو بیا به ووته خلک او اهل شورا به راټول کړه نو هغوی ته به قضیه مطرح کړه هغوی ته به وویله چې دغسې مسله پیښه شوې تاسو پکې خپل نظر او خپله رأی ووایئ نو هغوی به بیا خپل نظر او خپله رأی وویل د مشورې په اساس باندې پریکړه کولې او د مشورې په اساس دغه کو هغه هیڅ قضیه ډیر مسائل دا سیدی چې بالکل ښکارا په د بخاری کې مسلم کې مسائل راځي چې هغه به مشوره کوله تاسو مشهور واقعه دا چې د حدیثو کتابونه ویلي د طاعون فتح د مکې په وخت کې اسپنګيري نوی مسلمانان شو نوی دغه شو هغه راوغختل هغه ورته په یو غږ باندې خبره وکړه چې شام ته مزه دا دومره لښکر چې دا ټول د مرګ سره مخ کوه ښه خبرداره چې ته راوګرځې بهرحال حضرت عمر صاحب فیصله وکړه چې مونږ وګرځو نو شورا په بنیاد وه ابو عبیده بن جراح صاحب ورسره څه مناقشه م وکړه اتفر من قدر الله نو هغه د الله تقدیر نه د الله تقدیر ته ویریږو بیا وروسته خو بیا د دې په اړه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث عبدالرحمن بن عوف صاحب په دې مجلس کې نو په دې شوراګانو کې نو هغه بیا وروسته راغی حضرت عمر صاحب ته وویله چې دا کومه فیصله چې شوې ده دې په اړه باندې سلام نو حدیث اوریدلی دی او حدیث دا دی چې یو ځمکه باندې کله طاعون راشي نو که تاسو پکې استئ په هغه ځمکه چا به ویله چې حضرت عمر صاحب دې لاړ شي ځکه چې دی بغیر د ده نه کېږي نه چا ویل چې نه به ځي آخر کې بیا فیصله زیات رای او نظر په دې شو چې حضرت الله تعالی عنہ دې زیات خپل نه ځي هغه د خپل په مدینه کې پاتې شي نور لښکر دی ولېږي د لښکرو کې په همدې شکل باندې دغه شي او ماغه باندې به جدایي مې نشو تحمل کولی نو کېدای شي مانه دغه شوی وی داسې الفاظ واورېده نو حضرت عمر صاحب پوه شو چې دا خبره خو مشکل شته دا خو مجاهدین هغه وخت کې دغه په زمانه کې خو به د مدینې نه خلک را روان شي د ارمنستان ته آذربایجان ته دې منطقو ته خلک راتل دا خو د میاشتو مزلونه او کال به کله یو سړی پاته نو حضرت عمر صاحب ښځې راوغوښتې ښځې راټوله کړې ښځو نه پوښتنه وکړه چې تاسو ما ته اوس خبره وکئ چې یو ښځه د خاوند نه پرته څومره وخت صبر کولی شي دا د مشورې خبره ده که ښځو ورته نظریات ورکړو آخر فیصله په همدې وشو چې 4 میاشتو پورې د خاوند نه پرته صبر کولی شي خو 4 میاشتې نه پس مشکل دی نو حضرت عمر صاحب فرمان صادر که چې کله مجاهد جهاد ته ځي نو هغه د 4 میاشتو نه زیات وخت به نه تیروي مشوره د چا سره شوې د ښځو سره مشوره شوې ده بهرحال هدف مقصد زما په دې مسایلو کې په دې مثالونو بیلګو کې دا چې د اسلام روح هغه په څه ولاړ دی په شورا باندې ولاړ دی د اسلام سیاسي نظام هغه ټول په شورا باندې ولاړ دی په اسلام کې پریکړې فیصلې هغه به د شورا په اساس باندې کېږي اوس د شورا په اساس په کومو ډګرونو کې هم دې باندې خبره کوو او نور ابعاد به بل درس ان شاء الله پرېږدو کوم ډګرونه دي د شورا هغه موارد یا هغه ځایونه چې هلته صریح حکم موجود دی صریح حکم یا د قرآن آیت موجود دی قطعي یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی قطعي په دې مواردو کې شورا نشته په دې ځای کې شورا نشته دلته فیصله کومه یوه ده اماغه نسته اماغه فیصله ده چې قرآن کړي اماغه فیصله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي ده د هغې نه هغې کې څوک اخوا دیخوا کولی نشي دویم هغه موارد دي چې هغه محض دنیوي موارد دي او شریعت د هغې په اړه باندې کاملا ساکت دی شریعت په هغې کې هیڅ فیصله نه ده کړې هیڅ قسمه فیصله پکې نه ده کړې نو دا موارد کاملا شورا ته سپارل کېږي اسلام چا ته سپارلی شورا ته چې د شورا خلک اهل د شورا چې هغه ځانګړي مواصفات لري په اسلام کې اهل د شورا به بیا د هرې زمانې او د هرې منطقې د مصلحتونو او د هغې د ضرورتونو پر بنیاد په دې قضیه کې فیصله کوي او کومه فیصله چې شورا وکړه امقه د شریعت فیصله ده امغه د چی فیصله ده شریعت فیصله ده
همدې وجه نه ابن قیم رحمه الله چې هغه خپل قول وایي چې اینما تکون المصلحة فثم الشریعه، چېرته چې مصلحت وي هماغه ځای کې شریعت دی. معنا دا چې مصلحت تشخیص کله وشي نو بیا هماغه ځای کې هماغه حکم د شریعت دی او شریعت په هماغه باندې سړی ملزم کوي. دریم قسم هغه موارد دي چې هلته د شریعت قطعي نص نشته بلکې ظني او احتمالي نص دی. په دې معنا چې حکم شته، ظاهر کې حکم شته خو دا حکم احتمال لري، د مختلفو معانی و احتمال لري، د مختلفو معناګانو احتمال لري. دلته دا د اجتهاد مورد دی. په داسې مواردو کې هغه چا کې چې اهلیت موجود دی من حیث یو فرد هغه هم کولی شي چې فیصله وکړي چې مجتهد دی، او حاکم من حیث حاکم هغه هم اجتهاد کولی شي. طبعا په اسلام کې د حاکم دپاره د مسؤول دپاره یو شرط دا دی چې هغه د مجتهد وي، هغه د څه وي؟ مجتهد وي. هغه هم اجتهاد کولی شي او د خپل اجتهاد په بنیاد باندې فیصله کولی شي. او حاکم دام کولی شي چې هغه د نور اهل اجتهاد راټول کړي او نور هغه فقها، علما، پوهان، متخصصین هغوی په دې قضیه کې راټول کړي او د هغوی د مشورې د هغوی دغه نه پس یو رأی او یو نظر هغه فیصله وکړي. مطلب باندې پوه شوئ؟ نو دا هغه موارد دي چې شورا ته په اصطلاح څه ناڅه پکې دخل شته. صرف هغه موارد چې قطعي دي او هغې کې نص موجود دی هغې نه بهر وتی نه شي. کوم موارد چې احتمالي دي نو احتمالي مواردو کې هم شورا دا کولی شي چې د همدې نص چې کوم احتمالات دي د همدې په چوکاټ کې فیصله وکړي. مطلب باندې پوه شوئ؟ د دې آیت چې کوم محتمل معناګانې دي همدې په چوکاټ کې به فیصله کوي، د دې نه به وځي نه. داسې به نه وایي چې وروره دې آیت کې دا یو احتمال هم زه نه منم، زه د خپل ځان نه بل شی راوباسم، یا دغه حدیث کې چې کوم احتمالات دي دا یو هم نه منم زه پکې څه راوباسم بل. دا کار به نه کوي. دلته که شورا هم کېږي، دلته که په اصطلاح د مجتهدین هم راټولېږي، دوی به د دغه احتمالاتو په او بیا نو هغه بیا د اصول فقه ځانګړي قواعد دي چې مجتهدین اختلاف هم کولی شي، اتفاق هم کېدی شي. اتفاق د اجماع صورت دی او اختلاف د زموږ او ستاسو د مذاهبو چې کوم صورتونه دي بڼې دي دا د اختلاف صورتونه دي. نو دا د شورا هغه ډګرونه دي چې په اسلام کې په عامه توګه په سیاسي اړخونو کې او اجتماعي اړخونو کې او حتی په انفرادي اړخونو کې هم کېدی شي. دغه شکل باندې د اسلام سیاسي نظام هغه په شورا باندې ولاړ دی، په شورا باندې ولاړ دی. اسلام کې استبداد نشته. اسلام کې د یو نظر د یو شخص رأی او نظر هغه معیار ګرځول، دغه په اساس باندې ټول فیصلې کول دا په اسلام کې او نشته او د اسلام د روح سره منافی ده، د اسلام د روح سره منافی ده. دا چې اوس شورایي فیصله آیا ملزمه ده که معلمه ده؟ ملزمه ده که معلمه ده دا د فقهاو ترمنځ لږ شانت اختلافي ده. هغې باندې به انشاءالله راتلونکي درس کې خبره وکړو. خو په عامه توګه باندې چې کله مونږ وایو چې اسلام شورایي نظام ده نو په دې سره مونږ هغه استبدادي نظامونه چې هلته افراد او یا دا چې حتی ګوندونه د خپل ګوندي مصلحتونو په بنیاد باندې د انسانانو په سرنوشت باندې لوبې کوي، دا نظامونه د اسلام د روح سره ټکر لري او اسلام دغسې نظام نه غواړي. اسلام هغه نظام غواړي چې کله د ټولو انسانانو مصلحت په هغې کې خوندي وي نو د هغې د مصلحت د خوندي کولو دپاره ټولو انسانانو ته دا حق ورکوي چې هغوی خپل رأی او خپل نظر په دې حکومت کې او په دې نظام کې شریک کړي. البته د نظام د شریکولو نظام کې د هغوی د رأی شریکولو صورت هغه به مختلف دی. آیا د شورا په انتخاباتو کېدلی شي که نه؟ دوی خو ما تاسو ته وویله چې انشاءالله په دې به خبره کوو چې شورا د ټاکنې لارې چارې څه دي، انتخابات هم شته او نورې لارې هم شته. اوس خخ کې خلک خارج ته ځي، کلونه تېروي، دا کار څنګه دی؟ نو پیسې راوړي که نه؟ پیسې راوړي، خبره ختمه ده، ورسېدی. ګورې یقینا چې دا مشکلات دي متاسفانه. د اسلام دا یو خبره په دې کې درته کومه، د اسلام د سیاسي نظام
په وظایفو په دندو کې وروستو به انشاءالله تفصیلات ته راځو. وظایفو دندو کې یوازې دا نه ده چې خلک په دروغ ووهه، د خلکو باندې حدود جاری کا، تعزیرات په جاری کا، او د خلکو د اقتصاد غم مه کوه، د خلکو د کاروبار غم مه کوه. دا تصور چې که بس زه غلا مخه نیسم، زه د زنا مخه نیسم، نور که دا خلک د ولږې مري او د ولږې د وجې نه ځي نور هیوادونو ته، دا د اسلامي نظام تصور نه دی. اسلامي نظام اول تا په دې مکلف کوي چې د ټولنې دغه سنباله، هغه ته به د کار زمینه برابره چې دې ته دغه نشي، مجبور نشي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي. مونږ دا ټول بدبختۍ دي، یعنې دا د مجبوریتونو په بنیاد باندې ځي. اصل دا ده چې دا باید ونه شي. دوه پوښتنې کوم خلک د شورا د غړیتوب اهلیت لري؟ ګوري دا خو انشاءالله راځو. او آیا اوسنی پارلمان سنا مجلس باندې د شورا اطلاق کېدی شي او که نه؟ دې باندې انشاءالله راځو به، ځکه چې دا اوس تفصیلات دي. اوس په دې ټولو د اسلام روح پارلمان پکې شته، د سنا مجلسونه پکې شته، خو د اسلام دپاره ځانګړی تصور دی، ځانګړي اهلیتونه دي، ځانګړي مواصفات دي چې د پارلمان غړی باید څوک وي. هغه څوک وي چې که ورته قرآن شریف کې دی تلاوت نشي کولی. نو اسلام سیاسي نظام کې خو دا خلک چې څوک پارلمان کې غړي دي، دوی خو به د اسلامي شریعت په رڼا کې قانون ږدي که نه؟ همداسې ده که نه؟ نو یو څوک چې قرآن لوستی نشي، نو هغه به تا ته ښه قانون کېږي د اسلام. په هر حال دې باندې به انشاءالله خبره کوو. په مفسدو او باطلو نظامونو کې یو نظامي، تعلیمي او نورو ادارو کې د کار کولو شریح ګورئ، دا هم یوه اختلافي مسئله په فقهي لحاظ باندې راغلې ده. اسلام کې کار کول څنګه دي؟ زه یو کلي خبره تاسو ته کول غواړم چې یو حکومت ته یو دولت هغه بنسټونه دي، هغه ادارې دي، هغه نظامونه دي چې رعیت د مصالحو د پوره کولو دپاره هغه جوړ شوي. مثلا مکتبونه دي، شفاخانې دي، نظامی اردو ده، پولیس ده. دا د حکومت ادارې نه دي. همدې وجه نه که حکومت څومره بدلیږي، دا اداره په خپل ځای باندې پاتې وي. مطلب باندې پوه شوئ؟ حکومت فاسدېږي په خپل ذات کې، هغه فاسد نه وي. دولت خپله خصوصا اسلامي ټولنه چې هلته مسلمانان اوسېږي، هغه فاسد نه وي. نو که چېرته د دولت په ادارو کې څوک کار کوي، دې کې څه اشکال نشته. دا د حکومت اداره کې کار نه دی. هسې مونږ خو وایو چې حکومت اداره کې ډېر په همدې نظام کې مثلا ډېر خلک داسې دي چې اشرف غني سره وران دي که نه، مخالف دي که نه دي، خو په دولت کې کار کوي که نه. خو خو د اشرف غني حکومت، خو د اشرف غني دی حکومت، د چا دی؟ د اشرف غني دی. نو ته چې کار کوې، خو د اشرف غني سره خو کار نه کوې، خپل دولت کې کار کوې. دا ستا حق دی، دا ستا په اصطلاح بنیادي دغه دې نه تا څوک منع کولی نشي. ډېرو خلکو سره دا سوال دی چې اشرف غني سره وران هستې او معاش یې اخلي. اشرف غني د جیبه خو موږ معاش نه اخلو که نه، دا څوک چې معلمان او دا څوک چې دغه دي، دا خو د اشرف غني د جیب نه اخلي که نه. اشرف غني دومره پیسې پیدا کړي چې دا ټول په خپل دغه باندې وچلوي. دا خو د دې دولت ادارې دي. یوه اداره د دولت راټولوي، بله اداره توزیع کوي. همداسې ده که نه ده؟ او دا دولت د یو رعیت نه راټولوي او په بل باندې تقسیموي. دا ټکسونه چې اخلي، دا د چا نه اخلي؟ دا ګمرکونه، دا مصرف، دا د څه دپاره دي؟ خو دلته دا کار چې دی دا د دولت په ادارو کې دی. دولت زمونږ داسې دی چې دلته دا د مسلمانانو دولت دی. دا د چا دولت دی؟ مسلمانانو دولت دی. نو په دې اساس دا خبره ذهن نه وباسئ چې دا کار ګویا د حکومت سره د حکومت سره بالکل مخالفت کېدی شي. د اپوزیسیون چې ورته اپوزیسیون څه ته وایي؟ د حکومت مخالفه ډله که نه. دیموکراسي بنیاد هم په اپوزیسیون باندې ولاړ دی، حکومت مخالفه ډله که نه. خو باید مونږ وکړو د دولت مخالفت دا معقول کار نه دی، دا د عاقل انسان کار نه دی. حکومت سره مخالفت کېدی شي. اوس مونږ مفسد څه وایو؟ مفسد حکومت وایي که مفسد دولت؟ دولت خو مفسد نه دی. ما باندې پوه شو؟ مطلب باندې پوه شوئ؟
حکومت نو حکومت سره دلته اوس کار نه دی. البته حکومت ځینې ادارې داسې دي چې هغه تمثیل کوونکې ادارې دي، د حکومت تمثیلوونکې ادارې. پوه شو مطلب باندې چې هغه پالیسي چې همغه اشرف غني لري همغه باید په خلکو تطبیق کې او عملي کې. دلته نو د حکومت اداره راځي، د حکومت یعنې د حکومت جز راځي، د حکومت غړی راځي. نو هغه ځای کې بیا اختلاف د علماء او فقهاو شته چې آیا دې ځای کې مثلا کار کول شته که نه. یوسف علیه السلام د عزیز مصر هغه کافر و، دغه په حکومت کې وزیر پاتې شه د ځینو علماو په نسبت باندې وزیر پاتې شه. ځینې علما وایي چې یوسف علیه السلام هلته وزیر نه و، هغه د عزیز مصر نه کامل واک اخیسته. دا اختلافي مسله ده، کېدای شي بیا به انشاءالله خپل ځای کې. اخري خبره، یو کس یو کال تبلیغ ته ځي څه حکم لري؟ حاجي صاحب ثواب به ګټي که نه؟ ثواب په نیت ځي. ګورې البته دا خبره زه په هغې باندې خبره نه کوم، په دې باندې یقینا چې علماو دغه کړې ده، نیوکه کړې ده چې صحیح ده چې دغه ترتیبات چې ښودل شوي چې 3 ورځې دي او 10 ورځې دي او 40 ورځې دي او 4 میاشتې دي او 1 کال دی که نه، دا ترتیبات زمونږ علماو ایښي، هغه هم د هغه په بنیاد باندې ایښي دي، د څه مصلحتونو په بنیاد باندې. خو دعوت په خپل ذات کې ښه کار دی او اجر او ثواب پکې دی، خو مشکل دا ده چې ځینې شرعي مسائل باید پام کې وساتو. څنګه چې د نورو انسانانو حق دی په تا باندې چې ته دعوت کې، داسې د خپل کور حق در باندې دی چې دغه حق باید پوره کړي، دغه حق باید پوره کړي. نو دې وجې نه دې کې لږ احتیاط پکار دی. زه حکم پې نه کوم ځکه چې علما دي، هلته علما دي او علماو دا کار کړی دی، زه په هغې باندې دغه نه کوم. خو بهتره والله اعلم ما ته همدا ښکاري چې د کور نه ډېر غیاب غایبېدل دا د اولاد په تربیه باندې بد تاثیر کوي. که ته وغواړې